یو وخت نه یو وخت مو پر رادیوګانو یا ویډیوګانو کې د هوا د حالت په اړه ضرور اوریدلی وي. دا والا تکابل وړه 2 لک ټټه 1 لک اسمان ټول ولا زوال ورس یا داسي په پلانه ځای کې هوا -10 درجه یا -10 درجه سلسیس ده. نو سلسیس چې شدي او د منفي څه معنا لري راځي چې خبر مکم. سلسیس یو داسي سیستم دی چې د هوا او هر شي د حرارت درجه اندازه کوي. دا سیستم له 0 سلسیس څخه پیلېږي او دا یخوالی هغه نقطه ده چې اوبه پکې یخی کیږي او که هوا 0 سلسیس ته ورسیږي نو دا به د ګرموالي هغه نقطه ده چې اوبه پکې جوشیږي. دا تودوخه ډیره زیاته ګرمه ده. اوس نو که د 0 سلسیس څخه حساب بخبر کښته یعنی منفي ته واوښتي نو دا د یخوالي درجه دي او که مخ ته حساب لاړی نو دا د ګرموالي درجه دي. د کائنات تر ټولو یخ درجه چې ابسولوټ زیرو ورته وایي هغه -273.15 درجه سلسیس ده. دا هغه درجه ده چې حتی اتومونه هم پکې کې حرکت بندوي. مطلب که دغه درجه ته د انسان بدن ورولويږي نو په یو ثانیه کې به د ډیری یخوالي لکبل وچ کلک کې او یا هم تر دې لا په لږ وخت کې دا سو د یخوالي درجه. راځي چې د ګرموالي درجه وګورو. په ګرمو درجو کې 50 درجه 100 درجه 0 درجه حتی 0 درجه سلسیس. نو سوال دا دی چې د تودوخې حد یا اخري سرحد څه شي دی. په یاد مو وي چې د انسان بدن د غوښو مشو او ډوکو ټولو شانو سره تقریبا د 1400 څخه تر 1800 درجو سلسیس ګرمۍ کې پوره ویل کیږي. اوس نو د لمر سطح تقریبا 5500 درجه سلسیس ده او د لمر زړه مرکزي برخه شاوخوا 15 میلیونه درجه سلسیس ده. خو کله چې په کائناتو کې یو ستوری وچی وي یعنی سوپرنووا نو حرارت یې 100 میلیارډ درجه سلسیس ته رسیږي. دا د لمر څخه 4400 چنده زیاته تودوخه ده. ساينسپوهانو د کلونو ریسرچ وروسته دا معلومه کړل چې تر دې لا هم لوړ حرارت شته کوم چې تاسو اوس پر سکرین ګورئ او دا دوره ډیر صفرونه یې پشادي. دې ته وایي پلینګ ټمپریچر. دا د ابسولوټ زیرو مقابل اړخ دی یعنی لدې زیات حرارت ممکن نه دی. د ساينس او ریاضیاتو لمخې د یخوالي درجه تر -273.15 سلسیس پورې کېدای شي او په ګرمه هوا کې تقریبا هیڅ حد نشته.